په افغانستان کې له تاریخي پلوه سلګونه داسې سیمې شته چې لا هم د اطلاعات او کلتور وزارت له چوکاټ بهر د یو شمېر نورو نظامي ادارو تر تصرف لاندې دي. د خوست ښار په داخل کې د تخته بیګ په نوم تاریخي غونډې چې د دفاع وزارت تاسیساتو پورې اړه لري هم له ورته برخلیک سره مخ ده. دغه سیمه چې تاریخي ارزښت یې سلو کلونو ته رسیږي د نادرخان واکمنۍ پر مهال جوړه شوې. خوست یوه اندازه ځمکه د یو شمېر خلکو تر واک لاندې ده. ځایي چارواکي چې نن همدې سیمې ته ورغلي رسنیو ته وویل چې ژر به د دې تاریخي سیمې غصب شوې برخې هم حکومتي چوکاټ ته داخلې کړي. په لومړي سر کې د دې سیمې په اړه د دې تخته بیګ سیمې په اړه باندې ځینې داسې موضوعات دي چې هغه باید مخکې له مخکې نه لرې سي. په دې کې د امنیتي ځواکونو شتون چې باید له دې ځای نه تخلیه او دوی ته یو بدیل ځای برابر شي. دلته ځینې ساحې غصب شوي دي چې دغه غصب ساحې باید له غصب نه خلاصې شي. والي همداراز ټینګار وکړ چې د تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره به جمهوري ریاست ته د راتلونکي کال په بودیجه کې اولنۍ د تخته بیګ تاریخي غونډې بیا رغول وړاندیز کړي. زموږ به ډېر هڅه دا وي چې د دې د ترمیم چارې زر پیل شي او د زر پیل دپاره به زموږ لومړنۍ پروژه چې ریاست جمهوري ته وړاندیزوو د تاریخي آبداتو او د سیاحتي سیمو هغه به د تخته بیګ که اول دی که دوم دی ټوله څومره چې ده دا به وړاندیزوو تر څو هغه د واحد عملیاتي له لارې هغوی دا په اساسي ډول باندې ورغوي لکه نورې ودانۍ چې په نورو ولایتونو کې رغولې دي. انشاءالله د دې چارې به هم رغوو. دوی همدا ډول د تاریخي آبداتو بیا رغول او هغوی ته د حکومت پاملرنه په تاریخي لحاظ د کورنیو سیلانیانو سربیره بهرني سیلانیان هم دې ته هڅوي چې له تاریخي سیمو لیدنه وکړي او په دې ډول د یو بل له تاریخ او فرهنګ سره آشنایي پیدا کړي. چې کله سیلانیان راځي حتی میلمانه راځي هم د تاریخي ځایونه کتنه کولی شي او هم دلته اوسېدلی شي تر څو د دې د دغه باغونو نه ونو نه د دې د نورو مسایلو نه ښه استفاده وکړي. د تاریخي سیمو د بیا رغونې په اړه خوست کې نورې هم ورته پوځي کلاګانې او سیمې شته خو په حکومتي کچه ورته هغسې پاملرنه چې لازمه ده نه ده شوې. د تاریخي آبداتو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې تر ډیره د پړې ګوته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نیول کیږي چې ګڼ شمېر تاریخي سیمې یو وروستیو ناامنیو ویجاړې کړي یا هم په بیلابیلو نومونو لاندې شوي. اوس حکومت ته پکار ده چې بیرته د دغو تاریخي سیمو د ساتنې او بیا رغونې لپاره د یو مشخص میکانیزم له لارې کار وکړي چې راتلونکي نسلونه د خپل تاریخ او فرهنګ په تړاو په ډیر څه وپوهیږي.